شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ کو تاسو مؤمنان یې. رښتینی ایمان والا خلق خو هغه دي چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغه په مخ کې لوستي کیږي نو داغه ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او منځ قائموي او سوچي ورلمونګ ورکړي دي داغه نه زمون په لار کې خرج کوي. هم دغه خلک صحیح مؤمنان دي د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبه دي د ګناهونو بخنه ده او بهترین رزق دی. د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستارب ته د حق سره د خپل کور نه راځتلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو فخ نه وو. هغه د دې حق په معاملې کې ستا سره جګړه کوله او حال داوو چې هغه خصفاخ کار شوی وو. داوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزي او هغه ورته ګوري. هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په ځوانو ډلو کې به یو تاسو ته ملاويږي. تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاو شي خو الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړې پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي. اگر که مجرمانی نه خوخوي او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه تاسو د مدد لپاره یو زر فرښتې پر لپسې درلېګم. خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره وخدله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي. کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي. یقینا الله زبردست او حکیم دی. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې وبره ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتې کړي او د دې په ذریعہ ستاسو خپېک لکی کړی. او هغه وخت را یاد کړئ کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ. زه اوس د دې کافرانو په ځړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې وهای. دا ځکه چې دې خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډېر سخت دی. دا تاسو سزا ده اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته دی معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو د پاره د دوزخ عذاب دی. اے ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داغوی په مقابله کې مشا کوئ. چا چې په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینا چې د سجنګي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبای دوزخ وی او هغه ډیر خراب زیده د ورتلو. بس حقیقت دا ده چې تاسو هغه ندی وجلی بلکې الله هغه وجلی دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه د گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا. او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي. یقینا چې الله اوریدونکو او په هده معاملې خو تاسو سره ده او د کافرانو سره معاملې دادا چې داوی تدبیرونو لره کمزوري کوونکې الله دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غختلا نو فیصله خدرلا مخله راغلا اوس منشه نو هم تاسو د پاره بهتره ده او کو نه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکو او تاسو ډله کو هر څومره ډیر وی خو تاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی. اے ایمان والو
د الله او داغه د رسول حکم اومنه او د حکم اوریدو نه رستو داغه نه مخ ماړوي او دا خلکو په شان مکه گئی چې وی ویل چې مونږ واوریدل هلکه هغه نه اوري یقینا د الله په نس د ټولو نه بد زناور هغه قانو ګونګیان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي کچري الله ته معلوم وي چې په دوی کې سلګه شان خوبشته نو دوی لبای د اوریدو توفیق ورکړي وي لیکن د خوباینه بغیر کو هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهی سره مخ اړولې وي اے ایمان والو د الله او د رسول حکم منئ هر کله چې رسول تاسو هغه سیسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند درکون کی وي او په شی چې الله د انسان او داغه د زړه ترمنځ پرده دی او خاص هم داغه طرف ته تاسو جمع کیږئ او ځان ساتئ د هغه فتنې نه چې داغه سزا به یوازې په هغه خلکو پورې خاص نه وي چې په تاسو کې ګناه کړی وي او په شی چې الله سخت سزا ورکوونکی دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزماکه کې تاسو کمزوري ګڼل شوي تاسو یې ردی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خیر عزت درکړو خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ اے ایمان والو سره د پوهې د الله او داغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ او په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیښت سامان دی او د الله سره د بدلې ورکولو لپاره ډېر سدي اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یره اختیار کړه نو الله به تاسو را د کړه کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه به تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیانی به معاف کړي الله د لوی فضل خاوند دی هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه خط تدبیر کوونکی دی او کله چې به هغه ته زمونږه آیاتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږه واوریدل کومګه غواړو نو داسې خبرې مونږ هم جوړولې شو دا خو هم هغه پخوانی قصې دي چې د مخکې نه خلک وایي او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلي و چې اے الله کدا واقع حق وي او ستاسو طرف نه وي نو په مونږ باندې د اسمان نه کانی راوروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راواله خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې تو په دوی کې موجود وي او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي لیکن اوس دی ولی الله عذاب نه راولي چې هغه د مسجد حرام لار بندوي حالکه هغه د دې جماعت جایز سرپرستان نه دي د دې جایز سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي خو اکثر خلق په دې نه پوهیږي د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سومنځوي بس شپېلې وਹੀ او لاسونه پړقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکي د هغه انکار په سبب چې تاسو کوي کوم خلکو چې د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د ګندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلک اصلي تاوانیان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي نو سچي مخکې شوی دي هغه به ورته معاف کړي شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوی دي هغه ټول ته معلوم دي اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگيږئ تر هغه پوري چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله لپاره خاص شي بیا که چری هغه د فتنې نه منشو نو دا غوي عملونه الله خویني
او کچری هغوی من نشو نو په شای چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی او تاسو ته دی معلومه وي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دی داغه 15 حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه سیس باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږه په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشحالۍ سره ورکړي الله په هر سیس باندې قادر دی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وا کچری د اولنا ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کوم خبري فیصله کړی و چې هغه داګی تکړی یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکو او په هده یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تا تستا په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچریاغو تا داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور با تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دینه بچ کړئ بشک چې هغه د سينو په حال باندې خبردار دی او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله تاسو په سترګو کې دشمنان لخر کړل او داوی په سترګو کې تاسو کم ښکار کړئ د پاره د دې چې کوم خبره کې دونکو وا چې الله هغه داګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي اے ایمان والو هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډېر ډېر یادوي امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي او د الله او داغه د رسول حکم منئ او په خپل کې جګړې مکوئ کنه نو پتاسو کې به کمزوري پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي د صبر نه کار اخلي یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي چې هغه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی لکه خیال وکړئ د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه خستخ کار کړی وو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی او دا چې زستاسو سره يم خو چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي نو هغه په شا واپس وګرځیدو او وی ویل چې زستاسو ملګری نه يم زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډېر سخت سزا ورکوونکی دی کله چې منافقانو او هغه ټول خلکو چې په ځلونو کې مرز دي دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دي حالکه چې څوک په الله باور وکړي نو بهشکه چې الله ډېر زبردست او حکیم دی کاش چې تا هغه حالات لیدل شوي کله چې فرښتو د وجلو شو کافرانو روحونه قبض کول هغوی داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زي اوس د سوځېدو سزا اوسکای دا هغه بدله ده چې تاسو خپل لاسونو مخکې لګلی و ګینینو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی دا معاملہ د دې سره هغه شان اوشوا لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوینا د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی دا د الله د دې طریقې مطابق وشوا چې هغه کم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي الله هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی
د آل فرعون او داغوی نه د مخکینو قومونو سره چې سو او شو هغه د دې قاعده مطابق وو هغه د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس داغینا مونږ داغوی د ګناهونو په بدل کې هغه هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل دا ټول ظالمان خلق وو بشکا د الله په نس د ځمکې په سر په ګرځیدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلق هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه داغه قبلولو ته تیار نه دي خصوصا پاغوي کې هغه خلق چې داغوی سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره ته الله نه ير نه کوي نو کچري دا خلق تا په جنگ کې میلاو شي نو دوی له داسې سزا ورکړه چې د دوی نورستو کم نور خلق داسې کون کی وی چې هغه حوصله ویلي او کچري د یو قوم نه دی د خیانت يروي نو داوی معاهده پخکارا داوی مخ ته وګرځوا بشکا چې الله خیانتګر خلق نفقوي د حق نه انکار کوونکې دی په دې دوکه کې نپري وزي چې دوی وګټلا یقینا چې هغه مونږ لا شکست نشرا کوله او ستاسو چې څومره وسکیږي نو د دې په مقابله کې د زیات نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتي چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ويروي چې تاسو نه پیژنئ خو الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سوء لګوي داغه پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم کو دشمن صلح ته مایل وي نو ته هم صلح ته تیار شه او په الله باندې باور وکوا بشکا هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه پوهه دی او کو داغوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو ستاده پارا الله کافی دی دا هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ذکرل تاکو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ذکرول نشو دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ذکرل بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والده اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاده پارا او کم مومنان چې ستا پیروي کوي دا غوی د پاره خو بس الله کافی دی اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنان په جنگ باندې ورتیز کړه که پتا سو کې شل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 کسانو باندې غالب راځي او کسل کسان داسې وي نو د کافرانو په 0 کسانو به غالب راځي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې په نه لري اوس الله ستاسو پیټه سپکړو او هغه ته معلومه شو چې پتا سو کې لا کمزوري شته نو کو پتا سو کې سل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 باندې او کو 0 کسان داسې وي نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي او الله دال خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي یو نبی لا دا مناسب ندی چې داغه سره دی قیدیان وي تر سوچي هغه پزماکه کې دشمنان خریز مریض نکړي تاسو د دنیا فائدې غواړئ حالکه د الله په نظر کې اخرت دی او الله غالب او حکیم دی که د الله لیک مخکې نوې لیکل شوی نو دا چې تاسو اغستلی دي د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړې شوی و نسمال چې تاسو حاصل کړی دی هغه خوري هغه حلال او پاک دی او د الله نه یره کوي یقینا چې الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو په قبضه کې چې کم قیدیان دي هغه ته وایا که الله ته معلومه شوه چې ستاسو په ژوند کې څه خیر شته نو هغه بدرلا داغه نه زیات بهتر درکړي کم چې ستاسو نه اغستې شوی دي او ستاسو خطاګانی به معاف کړي الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دین مخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغوی لور کړه چې هغوی ستا په قبضه کې راغلل الله ته هر څه معلوم دي او حکمت والده کم خلک چې د حق نه انکار کوونکي دي هغوی د یو بل ملګرتیا کوي کچری تاسو دا اونکړئ نو پسمکه کې با فتنه او لوی فساد راپورته شي
کوم خلکو چې ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه کوم خلکو چې ایمان قبول کړو او هجرت وکړو او د الله په لار کې وجنګېدل او خپل مالونه ولګول او کوم خلکو چې مهاجرینو لا زی ورکړو او داوی امداد وکړو هغه په اصل کې دیوبل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو داوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغه هجرت ونکړي هو کچري هغه د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا داوی امداد کول پتا سو فرض دي لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې داوی ستاسو سره معاهده وي چې تاسو کوی الله هغه ویني